دا هلکان چې د خپو په سر ناست دي او لاندې ورته ګوري، نو ته به وایې چې د نرو مچو ګبین په ډکې پورې راځوړند دی، څومره ښایسته ښکاري. او دا جنکۍ چې د خپو په سر ناست دي، نو ته به وایې چې د تنور دا مورۍ چا په ورلوڼي باندې والې ده، داسې ورانه ښکاري. هلک ښایسته الله پیدا کړی او درونه پیدا کړی دی. قربان داسې کار دی چې هلکان یې ټول عمر کوي او خوند تې جنکیلي، او بدنام نوم د هلکانو دی، وایي هلکان خراب دي. ټول عمر د هلکانو غریبانانو زړونه ستړي شي، بورینګ کوي او خوند تې را جنکیلي. خو څوک حل وایي او څوک یې نه وایي. ورېږه دا لاندینۍ شونډه خو مې سره ده چې دا برنۍ مو ته لږه سره کړمه چې او د دې نه خو را شیم مات شو. دغه د جنکو هغه کاري زمونږ د دې دغه نه نیپل نه وای های داسې شول که د بوډا سړي خوټه سرخي مې ماته شوله. ای خدایه پاکه په شرمونو شرمېدمه سرخي مې هم د کار نه ده، دا سټې داسې کوږ نیولې لکه د بوډا سړي خوټه.